ملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته د اتلان سریال اداکار حیدر د ژوند په اړه معلومات درکړم. که تاسو د ده مینوال یاست نو دا ویډیو در سره ضرور لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ هر نوې ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. ملګرو تر ټولو مخکې درته ووایو د ده پوره او اصلي نوم علي شارپ سویندوګلو دی. دی په 1980 کال کې د دسمبر په 15مه د ترکیې په انکره کې پیدا شوی چې اوس مهال یې عمر 41 کاله دی. دی د مسلک نه یو اداکار او فلم جوړونکی دی. دو د 6 کلنۍ څخه په اداکارۍ پیل کړی و. علي شار خپلې د مکتب زده کړې په بنویټ فرانسوي علي لیسه کې ترسره کړي او د پوهنتون زده کړې د استنبول په بلکي پوهنتون کې ترسره کړي. دی د خپل تره په واسطه مصطفی چې یو ډایرکټر و او فلمي نړۍ ته راغلی. دی د خپل مرکزي رول سره په 2002 میلادي کال کې راغی. د دې سریال نوم اوم سمدي اسکر و. ملګرو د ده وزن 90 کیلوګرام دی او قد یې 5 فوټه او 6 انچه دی. د ده د سترګو رنګ نسواري دی او ویښتانو رنګ یې تور دی. ملګرو دی د ترکیې یو مسلمان اداکار دی چې اوس مهال د ترکیې په انکره کې ژوند کوي او اوس به راشو د ده کورنۍ ته. ملګرو د ده د پلار نوم علي دی. واده یې په 2014 کال کې د برسې اکای سره کړی و. د 3 کالو یو ځای ژوند تېرولو وروسته په 2019 کال کې طلاق ورکړ. د کوچنیتوب نه تر اوسه پورې په ټولو 28 سریالونو کې کار کړی او 4 سریالونه یې په خپله ډایرکټ کړي دي، یعنې ده په خپله جوړ کړي. او اوس به راشو د ده آیت ته. ملګرو دی د سریال یوې برخې جوړولو په سر د 500 څخه تر 55,000 پورې ترکي لیرې اخلي او ورسره د ډایرکټرۍ نه هم ډېرې زیاتې پیسې ګټي چې اوس مهال په 2023 کال کې ټوله شتمني 8 میلیونه ډالرو ته رسي. او ملګرو دی تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم فالو کوئ شئ چې دی د انسټاګرام اکاونټ دی. او دا د ځینو سریالونو نومونه او دا د 2023 کال نوي انځورونه یې هم را سره وګورئ. نو ملګرو ویډیو تر دې ځایه وه. ویډیو څنګه او په کومنټ کې ضرور ووایئ. که ویډیو مو خوښه شي نو لایک، کومنټ او شیر کول مو هیر نشي. د ویډیو تر پایه را سره پاتې کېدو نه مو یوه نړۍ مننه. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.